د ترمذي شریف صحیح روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم څوک 10 واره سهار 10 واره ماښام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دا وای 10 واره سهار 10 واره ماښام الله جل جلاله چې ساره وای در ماښام پرې چې ماښام وای د سهار پرې د حفاظت لپاره مسلح فرشتې رالیږي چې هغه فرشتې به د شیطان څخه د حفاظت کوي د لپاره 10 نیکیانې لیکل کیږي او 10 خطرناک قسم ګناهونه ورمعافي شي او د 10 مسلمان غلامو د ازادېدو ثواب الله ورکوي او په دغه ورځ د دغه عمل څخه زیات اجر ورکول والا به بل عمل نه وي. نو عزتمنو دا باندې به نو څومره وخت ولګېږي دا یوه کلمه 10 واره سهار 10 واره ماښام په موټر کې روانې وای پر موټرسایکل روانې وای په دفتر کې ناستې وای الله د حفاظت لپاره فرشتې درته رالیږي هر څه ستا عزتمنو که موږ وکړو